د وای ټي کرکټ یوټیوب چینل خوږو او معززو لیدونکو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او جوړ وای. ملګرو په دغه ویډیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کپتان اصغر افغان یو داسې رسالت چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی او بلکې د ټولو افغانانو یو بې عزتي ده. چې ملګرو اصغر افغان څه کړي دي په همدغه ویډیو کې معلومات درکو، خو هیله ده چې څومره مو وس کېږي همدغه ویډیو در سره شیر کړئ ترڅو ټولو ته په معلومات ولګېږي چې اصغر افغان د افغانستان لپاره نه بلکې د خپل شخصي جوب لپاره کار کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره یو پاکستانی عظیم مالک له 12 کلونو راهیسې د ډاکټر یا پیوزیو په توګه دنده ترسره کوله، چې څه وخت مخکې بیا کرکټ بورډ له دندې لرې کړ او بیرته یې پاکستان ته لیږلی و. تازه ویل کېږي چې عظیم مالک یو ځل بیا د بند امیر خمرانو لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان راوستی دی او بند امیر خمرانو لوبډلې سره د پیوزیو یا د ډاکټر په توګه کار کوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال فرید الله سادات په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې عظیم مالک سره د ډیرو ملي لوبغاړو رزونه هم شته دي او همدا لامل دی چې هیڅوک په کرکټ بورډ کې د کار کولو مخه نشي نیولی. فرید سادات لیکلی دی زما وجیبه دا ده چې له دې مو خبر کړم دا سړی د کوزې پښتونخوا دی. د ملي لوبډلې ډیری لوبغاړي د تکت په درملو او ستنو وهلو معتاد کړي، خو بیا هم په افغان کرکټ کې د ډاکټرۍ اجازه ورکول کیږي. ولې؟ هغه همدارز لیکي په وروستی ځل کرکټ بورډ د فساد او نغړې له امله له دندې لرې او پاکستان ته یې ولیږه. اوس تازه بیا د اصغر افغان لوبډلې یا بند امیر سره د ډاکټر په توګه کار کوي، سره له دې چې کور دننه زه په لسګونو مسلکي ډاکټران پیژنم چې په دې برخه کې ښه وړتیا لري. فرید سادات زیاتوي د ملي لوبډلې یو لوبغاړی راته ویل چې له ده سره د یو شمېر لوبغاړو رزونه دي، ځکه یې په افغان کرکټ کې د کار کولو مخه نیول ستونزمن دي. د یادولو وړ ده چې عظیم مالک او ترڅنګ یې مساژر احسان د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د کرکټ بورډ له دندې لرې کړی و او کرکټ بورډ ویلي و چې دوی به د یادو پاکستانیانو پر ځای افغانان په دندو وګماري، خو داسې ونه شول چې اصغر افغان بیرته همدغه ډاکټر افغانستان ته راوغوښت چې واقعا دا د افغانانو لپاره یو د شرم خبر دی. هیله ده بیا هم چې همدغه ویډیو در سره څومره مو وس کېږي شیر کړئ او د اصغر افغان د رسالت څخه ټول افغانان باید ځانونه خبر کړو. تر بیا ښې شوې.